نه انشاءالله کوم مو چې وګرځېدل موخه نور شیان هم واخیستل نرخونه منظم دي او تر نور کالو پورې منظم دي هم صحیح دي نه د چپلک او بوټونو دو شیانو بلکې کالي منظم و نرخونه یې نه وو پورته شوي او په خاصه توګه وچه مواد یې ډېر ارزانه وه تر نورو کالو باندې یعنې نصف نیم قیمت و څومره ښه خبره ده او وضعیت د بازار څنګه د خلکو ډېر ګډون کوي تر پخوا کم ګډون کوي تر پخوا ډېر ګډون کوي ارامي ده انشاءالله امنیت برقرار دی خلک خوشحاله دي گرچه بعض خلک لږ سر ټکوي د بې سودایۍ او داسې شیان خلک ډېرو مخته شوي کم به راشي خیر پروا نه لري په لږو پسې ډېر هم راځي په لږ قناعت وکړو بیا به ډېر هم راشي که په ډېرو قناعت ونه په ډېرو قناعت هم یې نشي کولی تاسو ته خیر وي ستاسو په نظر کې د سږ کال او د تېرو کلو اخترونو سره د سږ کال اختر فرق څه شی ده د سږ کال اختر په دې چې دی چې یو ښه چې زړه ارام وي بیا هر چېرته سړی تللی شي یو شي ته زړه هم کولی شي چېرته ولاړ شي شی واخلي نو چې زړه ارام نه وي نه به چېرته زړه نیولی شي چې واخلي او نه به چېرې تللی شي خاطر یې دو چې مشکلات نور هم یې پکې و چې مشکلات نشته دي هم چېرې تللی شي هم یو شی اخیستی شي په ارامه په خوشحالۍ د خپلوانو کریدو کره نو دې رقم ته اختر ته پخوا اوس ښه دی اوکې هر څوک که خپل زحمت په خپل اصولو کې وکږي یعنی دومره دی چې خپل کورنۍ مصرف خیدی چې وکلی شاید چې غا ذخیره هم کی او که دا چې موږ او تاسو د بل په مټو بیا تکیه شو غاسې موږ نشو کولی چې خپل اقتصاد ته بیا وده ورکړي نو همیشه باید زحمت سړی وکږي ولو چې په هر کار کې وي بیا ډېر پرمختګ کوي نو دا چې بل ته ملاس نیولی وي هغه بیا دا ستاسو یو ګچکار یاست د ګچکارۍ په برخه کې یعنې تاسو مسلکي یاست څومره تاسو ته کار پیدا کړي سږ کال ته نورو ټولو کارونه سږ کال ډېر کار دی کارونه ډېر شوي دي خلکو زړونه رامه شوي دي هر څوک کور اچوي ځان ارام وي ځای ارام وي نو خلک وایي چې پرمختګ وکړي نور کله دومره نه وي خاطر د جنګ له امله خلک به لږ په اطرافو کې په دو ځایونو کې به یې زړه نشوي چې نیولی شي یو کور واچوي که نه یو ځای جوړ کړي نو اوس الحمدلله خلک په هر ځای کې کور جوړوي د خپل خپلوان لپاره ځان لپاره د خپلې هوساینې لپاره نو سږ کال د نورو په پرتله کارونه ډېر شوي دي پوښتنه او پیغام خو موږ دغه دی چې الحمدلله شکر په 200 هزاره بر شکر موږ د هغو وروڼو نه ډېر خواهش دی چې دی خارج ته ځي موږ هېڅ خارج ته مه ځئ خیر که 15 ورځې دلته لږ زحمت در باندې ځي د خارج ته تللو نه دلته لږ زحمت که وکاږي بیا به ډېر کوي زه یو تاسو وخت زه ډېر نه نیسم ما یو شاګرد دی بل ورځ راغله ایران ته تللی و ما ورته ویل ما تا ته څو پاتې کېږي 2000 افغانۍ ما ته زیات نه پاتې کېږي ما ورځ زه 9000 درکوم یعنې 9000 افغانۍ هغه کړي ما څه کار وکړه 2 کاله 3 کاله هغه استاد کېږي یعنې په یوه کال کې هغه کولی شي 10000 افغانۍ واخلي یعنې په ایران کې نشي کولی شي په 2 کاله کې دی استاد شي نو په لنډه پیغام مې دا دی چې د خارج ته تللو نه صرف نظر وکړي هغه به ډېر کوي د افغانستان د پرمختګ بریالی یم د غزني اوسېدونکی یم یو تن د دکانداران یم وروره په منډۍ کې دکان دلته خو د موږ دکان هم دا سودا دپاره راغلم وروره والله ښه ده ګزاره کېږي بد نه ده والله فرق خو د ما په خیال لږ ارزان شوی ده شیان ارزانه ده دونه ګران والله کې پروس کال ګران و سږ کال ارزانه ده ښه ده ګزاره کېږي والله د خلک خو وضعیت خو خلک ته معلومیږي موږ ته خو نه معلومي خو بیا هم اوس چې دا 2 ورځې اختر ته پاته ده خو بازار ډېر رش ته په دې معلومیږي چې خلک وضعیت یې لږ ښه به وي که سوی ده او که سوی امید خو معلومداره ده اوس ټول خلک ته معلوم ده چې امید څنګه ده امید خو شکر الحمدلله ښه ده د دولت نه خو غوښتنه م دغه ده چې لیک مثال د بازار چې رش ده د بعضې خلک چې مثال په بازار کې بې قانوني غیر قانوني کار کوي باید دی سره لیک هغه وکړي قانوني کار وکړي په دې چې باید مه پرېږدي بازارچیت یا مثال بل ځای ته چې خلک ته مثال رش جوړوي لار بندوي دا دولت نه غوښتنه لرو چې باید دا کار به وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زمان هستم، باشنده ولایت غزنی. والا این سال یک ذره مردم اقتصاد ضعیف است، کاروبار نیست، بیکاری است، مردم یک ذره کم سودا میگیره به خاطر که بیکاری است، مردم پول ندارن. الحمدلله شکر این سال نسبت به سالهای گذشته نرخ اجناس بسیار زیاد پایین است. بله پایین است. سالهای قبل یک ذره بازار جمع و جوی زیادتر بود، مردم زیادتر به خاطر که اقتصاد مردم خوب بود، مردم زیادتر در بازار میآمد برای سودا. فعلا یک ذره بازار شکسته است و کارهای مردم یک ذره کمتر است. دلیلش همین بیکاری است که مهاجرین از پاکستان میآیند، از ایران میآیند، ولی کاروباری وجود ندارن. پیام ما به دولت همین است که بر تمام مردمی که زمینه کار برشون مساعد نیست، یک زمینه کار مساعد کنن و عواید گمرکات باید یک گمرکات کم یک ذره پایین بیاید که نرخ اجناس یک ذره شیوشه، باز بهتر است. نه نرخ فال خدا از پارسال که نرخ امسال خوب است. وضع اقتصاد مردم از ضعیف است که شکایت میکنه اگر نرخ از پارسال که بسیار پایین است. والا نسبتا مخلوق همون مخلوق است. وضع اقتصادشون کمک ضعیف است، کمتر میخرن. از لحاظ امنیت است. امنیت بخیر است. از نگاه امنیت کمک کمتر شده. نظر به اقتصاد مردم ضعیف است، کم میخره مردم. سابق اگر مثلا همون نفر میامد 1 کیلو میگیره، امسال 1.5 کیلو میگیره و 250 گرم میگیره. مقصد از من چی خود پورا میکنم و مراسمی که باید داشته باشه اون رو پورا میکنه. بیروبار هست اما اون قدر که باید میخرید نمیخرن. لرزه